غني کاسکار سلام علیکم. سلام علیکم مبین صاحب محترم، تاسو ته سلامونه. قاری صاحب، سید خوستی ته انجنیر صاحب ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. مبین صاحب محترم، نن په ډیر متفاوت نظر سره راغلی یم. هیله ده یو څو دقیقې وخت راکړه. نه سوال به کو دلته لیکچر ته چاته اجازه نه ورکوم. مهرباني وکړئ. سمه ده مبین صاحب محترم، مخکې مې خبره وکول بیا تاسو قطع کړم. زه یوه خبره کوم، هغه دا چې د تاسو په دریځ باندې د تاسو په دریځ د 100 وارې آفرین وي، د تاسو په خبرو د 100 وارې آفرین وي. دغلته که غني که حکومت په تاسو باندې انتقاد کوي چې تاسو د پاکستان جاسوسان یاست، هغوی بیا د امریکا جاسوسان دي. زه دغلته ګوره مبین صاحب محترمه، موږ د هغه چا ملاتړ هم نه کوو چې هغوی ما وژني، د هغه چا ملاتړ هم نه کوو چې وطن وژني. دغلته غني د افغانستان په خلکو باندې که چېرته د یو دریځ درلودی، یو دریځ د افغانستان خلکو ته پیش کولی، دغه 50,000 بندیان چې خوشي کړو، خلکو مه یې خوشي کوه، ده خوشي کړل. سمه ده، دا د امریکا په خوله شولو. راځو پرون په پنجشیر کې په کرام الدین کرام باندې چې تا له جنکیانو باندې د جنسي تیري در باندې کړي دي، په هغه باندې ورورم سپیشل فورس او کمانډو یې لېږلې وله. دغلته مجرم باندې حمله کیږي، مجرم نه راوستل کیږي. دا په دې معنا ده چې ته یو ډیر ضعیف رهبر یې. طالب که جاسوس ته د پاکستان د یو پاکستان جاسوسي به کوي، ته د 250 مملکتو جاسوسي کوي. غني نن په ډاګه وایم، کمی په دار کوي، افسر دی یم، عسکر دی وم، نور د لدی وروسته افسر نه یم. او د طالب ملاتړ هم نه کوم، نه د حکومت ملاتړ کوم، د دغسې خبیث حکومت، د دغسې خبیثې ادارې، د دغسې خبیثو دلګانو مردګانو نور زه قطعا ملاتړ نه کوم. کوم ملاتړ چې مې کړی ده برپدر دی د دغو اشخاصو نه چې زموږ په سرو باندې وروره دوی. مبین صاحب پرېږدئ، یوه خبره کوم چې د طالب ملاتړ هم نه کوم، د طالب ملاتړ هم نه کوم، نه د حکومت. مبین صاحب محترم، دلته خبره چېرته مبین صاحب محترمه دلته دغه راوستل کېږي پولې چرخي زندان ته. نومې نه راځي. نصرت افغان صاحب موږ تاسې پخوا هم ډېر بحثونه کړي دي. موږ دا نه وایو چې تاسې د موږ ملاتړ وکوئ. دا ښه خبره ده الحمدلله چې د موږ تاسې ترمنځ یوه د اشتراک نقطه زیاتېږي، مشترکات زیاتېږي او په دې مو سر خلاصېږي سره. زه ستا نه دا نه غواړم چې ته زما ملاتړ وکوه. ولې قاري صاحب محترمه، موږ تاسو ګوره، زه د دې خلکو افسر یم، د خلکو په پیسو باندې زه روزل شوی یم. سمه ده، طالب زما دښمن ده چې په لاس راسي سر ځینې پرې کوم، چې په لاس ورغلم سر دې راسه پرې کړي. ولې د غني ملاتړ، د دغه حکومت ملاتړ، د دې ناجایزه حکومت ملاتړ، د دې چارواکو ملاتړ په نننیو شرایطو کې قسم په خدای د افغانستان له خلکو سره ظلم ده. دغلته قیصاري نیول کېږي وروره، بیا بېرته د پښتنو په سر باندې خېژول کېږي. الیپور نیول کېږي، بېرته وروره کوچیانو سره جنګوي. قنداریانو ډریوران وروره په لاره کته کوي، په ښځو باندې جنسي تیري پکوي. دا غني خو وروره د پښتنو قاتل راووتی. که چېرته پښتون کې لږ غیرت وي، لږ انسانیت، لږ وجدان پکې وي، د دې غني خبیث په وړاندې دې راپاڅېږي. دا خبیث ته د چوکیو کوز کې یو نر سړی دې ورباندې کېنوي. هماغه تعلیم مو قبول ده، حد اقل هغه امنیت خو به په هېواد کې خوندي وي. د هر چا سرونه نصرت صاحب زه یوه یادونه کوم مهمه. مونږ په دې لایفونو کې بار دا خبره کوو چې دغې خلکو دا 15 کاله دا 6 کاله د افغانان د قوم په نوم ولوبول. دوی به بار دا خبره کوله چې دلته د پښتنو حقوق نشته، پښتنو سره ظلم کیږي، پښتنو سره زیاتی کیږي. نصرت وروره تاسې ولیدل، ګوره په دې تېرو 5 کلونو کې تر ټولو زیات ظلم چې شوی دغه د پښتون سره شوی دی. تر ټولو زیاته بربادي د پښتنو سیمې ته رسېده. دا په دې معنا نه ده موږ هېڅ کله په قوم او په قومي نعره باور نه لرو. افغانان ټول ورونه دي، هغه که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، که هر قوم ده چې مسلمان ده، افغان ده، د موږ ورور ده. موږ دا شی نه وایو. خو یوه یادونه کوم، مهمه یې بولم. ګورئ تاسو ته زه مهمه نکته ووایم. د هېواد په شمال کې تاسې اوس لاړ شئ، د هېواد په شمال کې چې څومره ولسوالۍ د مجاهدینو د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس کې دي، دومره په جنوب کې په لاس کې نه دي. تاسې لاړ شئ سرپل او بادغیس ته لاړ شئ. په سرپل او بادغیس او جوزجان کې چې څومره ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس کې دي، په قندهار کې دومره په لاس کې نه دي طالبانو، په زابل کې نه دي. لاړ شئ بادغیس ته، لاړ شئ سرپل ته، لاړ شئ جوزجان ته، لاړ شئ فریاب ته. په جوزجان کې د دوستم د زیږیدنې ځای دوکو ولسوالي چې د دوستم پلرنی کلی ده، هغه هم د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس کې ده. خو مهمې نکتې یادونه کوم درته، هغه دا ده چې د هېواد په شمال کې نه صفر یک شته، نه صفر دو شته، نه صفر درې شته،
نه کمپاین شته، نه نور کمانډ دغه کومې ملیشې چې دي، نه دا خلک شته، نه هلته د کوم شمالي پکور داسې چاپه وهل کېږي چې هلته د ښځې ماشومان ټوله له تیغه تیر شي. ولې د پښتنو په سیمه کې په روزمره ډول دا پیښې کېږي. تاسې په تېرو 5 کلونو کې ولیدل تر ټولو زیات وحشت، تر ټولو زیات قتل چې دغه د پښتنو په سیمو کې وشو. همدا طالب دا همدا د اسلامي امارت مجاهدین د ټول شمال پرې ډک ده. ولې هغې ته څوک څه نه وایي؟ موږ ته د دې ځای افسوس راځي چې وروره ته خو لږ دا د پښتون چیغه م وهې، د پښتنو نارې م وهې، ته خو لږ هلته لاړ شه. د په جوزجان کې دوی خپل داعشیان را خلاص کړل. ګورئ داعشیان هم د کابل ادارې را خلاص کړل. هغه خلک د طالبانو د محاصرې نه راوویستل چې هغه د خلکو په ناموسونو تعرضونه کړي وو، د خلکو د کورونو جینۍ بیولې وي، ځان ته په زوره واده کړي وي، بلکې واده کړي هم نه وي، وینځي بللې. مفتی حکمت او حبیب رحمان دغه خلک چې د داعشیانو هلته په سیمه کې مشران وو. ولې وروره ته ولې ما وژنې؟ ته ولې د ما په کور چاپه وهې؟ ته ولې د پردي هغه ته د ما جاسوسي کوې؟ دا د پښتون په نوم د قوم په نوم چې دا 6 کاله دا خلک ولوبېدل، اوس به د خلکو ته معلومه شوي وي چې دغه سړی او د ده ټیم د پښتنو څومره کلک دښمن ده. مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترمه، ګوره په دغه 18 کاله کې د پښتون په سر باندې چې کومې لوبې وشولې په تاریخ کې نه دي شوې. دغلته لنډغر یوړل سي، په امنیت ملي کې وروره ټریننګ یې کړي، وروره مفکوره ورته ورکړي، ایډیالوژي ورپخه کړي، وروره سلا ورته ورکړي، د پښتون په وړاندې راپاڅوي. علیپور، قیصاري، دا عبدالحمید خراساني وروره لنډې وروره لنډې بیلګې دي، ښې بیلګې دي. دلته د پښتون په سر باندې معامله روانه ده. موږ چې دغه خپل نظر ته تغییر ورکو په همدې خاطر باندې قاري صاحب محترم، زه د طالب ملاتړ په ژوندم نه کوم، نه یې ملاتړ کوم. خبره چېرته ده؟ د دغسې ناجایزه حکومت هم ملاتړ نه کوم. ارمان مې د هغې مور بچی ده، ارمان مې د هغې کونډې مور بچی ده، ارمان مې د هغې ښځې بچی ده چې نن په پوسته کې پروت ده او د دې غني خبیث له شخصي منافعو څخه دفاع کوي، له همغه غریب سربازه څخه، له همغه غریب سپي څخه چې په وچه ډوډۍ باندې نه ده موړ، په بوټونو باندې پټ نه ده، په کالیو باندې پټ نه ده، په دریشي باندې پټ نه ده. هغه نن د غني له منافعو څخه دفاع کوي. هغه د هغه وینې ماته ژړا راولي. ولې د هغه غریب سرباز وینه توی شي؟ غني خبیثه کس ستا وینه توی شي، کاشکې د امرالله صالح وینه توی شي، کاشکې د یو جنرال خبیث وینه توی شي. موږ ته خو د ټول حکومت معلوم ده 8 کاله مې پکې تېر کړي دي، په خباثت کې اخته دي، په دلګي کې اخته دي، په مردګاوي کې اخته دي، په زناو کې اخته دي، په لواطت کې اخته دي. که ما څوک پدار کوي، که مې وژني، که وروره سر رانه پرې کوي، دا خبرې نن ستاسې په لایف کې کومه. ځینې خلک به دا فکر وکړي چې دا طالب شوی ده. نه، زه په ژوند نه طالب کېږم، نه د طالب ملاتړ کوم. والسلام. قاري صاحب محترم. نصرت صاحب محترم، ګورئ زه یوه بله نکته هم تاسو ته ووایم. موږ تاسو ته دا نه وایو چې تاسې طالبان شئ. راشه په ما تنقید وکوه، راشه په ما اعتراض وکوه، ما ته یوه تیزه خبره وکوه، ما ته سپکه خبره وکوه، خو زه به انشاءالله ستا ته قانع کوونکی ځواب درکوم. موږ دا نه وایو چې تاسې طالبان شئ. تاسې طالب ملاتړ وکوئ، تاسې حق لرئ په موږ تنقید وکوئ، حق لرئ په موږ اعتراض وکوئ، حق لرئ موږ ته یوه لارښوونه وکوئ، موږ ته غلطي په ګوته کوئ، موږ ته خپله خطا په ګوته کوئ. دا زموږ غوښتنه ده له تاسې نه. او دا په دې معنا هم نه ده چې ته اوس هلته مخالف شي نو ته راشه طالب شه، مکمل د طالب شوې نه. او ته دا خبره هم په یاد ولره، ته به خپل میسنجر هم وګورې، خپل واتساپ به هم وګورې. د ما د لایف کې د شرکت نه وروسته به چې ته د پنجابي په نوم د پنجابي په ټاپه تورن شي او تا ته به پنجابی وویل شي، تا ته به د سی آی سای جاسوس وویل شي. د انتظار هم ته کوو اوسه. قاری صاحب محترم، بالکل دا خبره دی منمه. خبره دلته ده د هغو ځوانانو لپاره مې دا خبره وکوله چې هغوی همیشه د حکومت لپاره لکه زما غوندې چې 8 کاله مو د حکومت ته کالي وګنډل، پرتګان مو ورته وګنډل، د دوی په هر ناجایزه کار مو پښه راکش کړم. ګل خیر د حکومت ته. ولې دا چې د دوی د موږ په کورو راخیږي، د پښتون په عزت ورخیږي، د پښتون په ننګ په ناموس ورخیږي، یو لنډغر ورته تربیه کوي، د خلکو په ناموس باندې وروره لنډغران ورخیږي. د هغو خلکو نور ملاتړ نه کوو. قاری صاحب محترم، هغه ځوانان چې بیا له ما څخه ګیله کوي، هغوی د بیا راشي ماته د خپل زنګ وي، زه خپل سپیناوی ورته کوم. نور مننه. قاری نصرت وروره یو ټوکه د سره کومه، ماشین دې خراب سو که په خیاطۍ ستړی سولې؟ ولا نه قاری صاحب محترم، نور ماشین خراب ده.
نور په خیاطیم ستړي نور ماشین هم خراب دی، نور په خیاطیم په والله بالله ستړي و وروره. تر څو به دې خلکو ته موږ د غلط پرتګال وګڼو، تر څو به وروره موږ دې خلکو ته ووایو چې ښه دې وکړلو، هغوی به وروره پرتګ چیرې موږ نه شان دې نه معلومېږي، خوشکرمغلی دې نه معلومېږي. زه انشاءالله مې عزت که خیر اسم مهرباني. مننه ستا نصرت صاحب هر وخت تاسو موږ لایف ته راتللی شئ، موږ نه پوښتنه کوئ شئ، تنقید کوئ شئ، موږ ته یوه غلطي یوه خطا را په ګوته کولی شئ. موږ تاسې افغانان یو، ډېر مشترکات لرو، باید وی پالو. کومو برخو کې چې موږ تاسې ستونزه لرو، اختلاف د نظر لرو، هغه به جلا بحث وي. زه ورته اختلاف د نظر لرو لازمه نه ده چې زه ورته د په ټولو شیانو کې یو نظر ولرو. ته به خامخا زما سره په ځینو برخو کې نظر د اختلاف د نظر لرې، خو دا په دې معنا نه ده چې زه د تا ورټم او زه ورته د لار بېله کړو سره. نه، راځئ په مشترکاتو وغږېږو، راځئ په دې وغږېږو چې څنګه موږ تاسې په راتلونکي د خپلې ستونزې حل کولی شو، څنګه د یو بل دپاره تکیه جوړېدلی شو، څنګه د یو بل دپاره مټ جوړېدلی شو. مننه قاري صاحب، الله دې تاسو هم عزت وکړي، الله مو نوره حوصله هم نصیب